روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 2مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. ابن سعد رحمه الله په طبقات الکبرى لومړی جلد 241 صفحه کې لیکلي چې د هجرت په 2م کال روژه مبارکه په همدې ورځ په مسلمانانو فرض کړای شوه. همدارنګه د بلاد الشهدا سخته جګړه چې د 114 هجري قمري کال د پیرانه غرونو ته نږدې د 2 ښارونو تور او پاتیه په منځ کې د اموي خلیفه په دوران کې د اسلامي اتل عبدالرحمن غافقي او د مسیحیانو لخوا د شارل مارټل په مشرۍ جګړه رامنځته شوه چې له هغې جګړې وروسته مسلمانان له ضعف سره مخ شول او د مسلمانانو حاکمیت د خپلمنځي اختلافاتو او د نصرانیانو په پټو لومو کې د لوېدو له امله مخ په زوال روان شو. او دا هغه ستر زیان و چې مسلمانانو هغه 800 کلنه واکمني له لاسه ورکړه او د ځینو واکمنانو بې ثباتیو ایمان او وطن پلورنې د اسلامي حاکمیت سپېڅلي لمن په خورا ضعف او بربادۍ ورټوله کړه چې د هغه وخت تاریخ د عبرت او پندونو څخه ډک دی چې باید له مثبتو څخه زده کړه او منفیات یې تکرار نشي.